د اصفحان فاتح د اصفحان دغه ارمان پورا کوي، محمود د تمنا د میرویس خان پورا کوي. دوهمه برخه د اصفحان فاتح شاه محمود هوتک. پایټه کې صفایانو ټول واکیتا، یک دی نور د پایټه کې صفایانو ټول واکیتا، د لوی نیک داهلا افغانان پورا کوي، محمود د تمنا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسلام رڼا رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت په جامو کې اوسئ. دا د اصفحان د فاتح د داستان سره زه الخادم سردار محمد ستاسو قدرمنو قربتوب کوم او هیله مند یم چې د خبرونې تر اخره پورې راسره مل اوسئ. د اصفحان دغه ارمان پورا کوي، محمود د تمنا د میرویس خان پورا کوي، محمود د تمنا د میرویس خان پورا کوي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې د اصفحان د فاتح د داستان په تیره لومړۍ برخه کې موږ دغه ځای بیانوي چې عسکر ریدي له آس راکش کړ او په پښو یې په مخه کړ. زلیخا او مور یې په چغو سولې. شیر علي یو ځل بیا د سپرو مشر ته ور وړاندې سو او ویې ویل آقا د خدای روی دی، دا مو د کور سړی دی. هغه په امرانه انداز ورغبرګه کړه، مزاحمت مه کوه، حرم سرای ته راسه. د شنې خړې په چوپتیا کې د اسونو د پښو وحشتناکه ترپی پورته سو او ریدي مخ پر حرم سرای روان کړ. نو اوس به راسو قدرمنو اوریدونکو پات حالات به وګورو چې نور څه مخته راځي. د ریدي د نیولو شپږمه شپه کېدله چې شیر علي له ډیرو ځغاستو او ننواتو وروسته په دې توانېدلی و چې په ضمانت د ریدي د خوشي کولو لپاره لاره هواره کړي. هغه ته یو عسکر په لاس اشاره وکړه، داسې راځه. هغه له یو لوړ پراخ دهلیز په یو کوچنۍ دروازه ورننوت. دننه 1 متر تنګ اوږد دالان و. دالان تیاره او دیوالونه یې خړ ول، تپ خوسا بوی و. د سړي نفس یې تنګاوه. د دهلیز بیرونکی محیط د شیر علي د بدن غړي ورسست کړله. بدن یې میږي میږي سو او له خولې یې بې واکه ووتله. توبه خدایه، ته مو پرده وکړې. سرتیري خپل جلالي سترګې پر راواړولې او په یو بل دهلیز کې لاندې تاسو. لاندې دهلیز لا تیاره و، یوازې له یوه کوچني کلکین څخه رڼا راتله. شیر علي پر ځای ودرېد، څو شېبې خپل بوټونو ته ځیر سو. کله چې یې صحیح کړله نو بیا په احتیاط مخ ته ولاړ. څو ګامه یې لا نه واخیستي چې له یو عسکر سره کې وجنګېدی. له خولې یې ورخطا ووتل، خیر خدایه ته مې پرده وکړې. سرتیري هم هغه ته په خشم وکتله، خو څه یې ونه ویله. د یوې کوټې دروازه یې پرانیسته او ده ته یې په سترګو د ورننوتلو اشاره وکړه. د هغه یو ځل بیا له خولې ووتله، توبه خدایه ته مو پرده وکړې. هغه سترګې وغړولې، تیاره وه، په کوټه کې څوک نه ښکارېدله. بیا یې ورو شونډې ورپېدلې. ریدي زویه. د کوټې په کونج کې یو تور شي سر وښوروئ. دی ورنږدې سو. ریدي زویه ته یې؟ هغه په زحمت د ولاړېدو هڅه وکړه. آقا ته دلته څه کوې؟ شیر علي یې پر اوږو لاس ورکښېښود او تر ولاړېدو مخکې یې بېرته له ځانه سره کښېناوه. شیر علي د هغه د څېرې د صحیح کولو هڅه وکړه، خو تیارې یې مزاحمت وکړ. هغه ریدي ته خوله ورنږدې کړه او په پسپسي یې وویله، زویه ډېر خو به یې خوښ کړی نه یې؟ هغه سر لاندې وځړاوه او ورو یې شونډې وښورېدلې. خیر نو دا خو ژوند دی. شیر علي هغه ته نور ورنږدې سو. ریدي زویه دا 6 ورځې مې خوب نه دی کړی او نه ارام کښېنستلی یم. ریدي ورته ویل، آقا ډېر تشویش مه کوه، دا به مې په تقدیر کې لیکلي وه. شیر علي ورته ویل، زویه څنګه تشویش نه کوم، ستا د مرګ او ژوند خبره ده. بیا یې پسې لنډه زیاته کړه، اوس مې د خدای پار درته نیولی دی، ته مې په خوله وکړه. ریدي سترګې راپورته کړلې او ویې ویل، پوه نه سوم شیر علي. آقا شیر علي وویله، ما دا څو ورځې تر هر ځایه وځغاستله، اخر مې ستا تضمین پر غاړه واخیست. ریدي وویل، تضمین؟ شیر علي وویل، هو خو دوی یو شرط لري. ریدي وویل، څنګه شرط؟ شیر علي ورته ویل، ریدي زویه د خدای پار مې درته نیولی دی چې انکار ونه کړې. هغه سر لاندې وځړاوه او ورو یې وویل، آقا پوه نه سومه. هغه بیا خوله ورنږدې کړه او ویې ویل، دوی وایي په دې شرط یې په ضمانت ایله کوو چې موږ ته به خدمت کوي. ریدي سر راپورته کړ او د هغه سترګو ته ځیر سو. خدمت؟ شیر علي ویل، هو دوی وایي موږ ته به د افغان لښکر جاسوسي کوي. ریدي د آرامه سره وښورېدی. شیر علي یې سترګو ته ځیر سو. سترګو یې تورې الغې نیولې وې. مخکې له دې چې هغه څه ووایي شیر علي نرم پسې زیاته کړه، ته ګوره بیا هم د خدای پار درته نیسمه. زه پوهېږم چې ستا نفس یې نه اخلي، خو تر سر هیڅ نه دي مهم. ستا د سر خبره ده،
ستا د کور خبره ده. هغه خاموش و. شیر علي تر ډیره ورته ګډ و. وروسته یې د قرآن څو پاڼې راوویستلې، څو ځلې یې مچ کړلې او د هغه لاس یې پر کښېښود او ویې ویل د دغه پاڼو روی مې درته نیولی دی. ستا سر تر هر څه مهم دی. ته اوس دا خبره ومنه، خدای قادر ذات دی، ښایي هر څه تغیر وخوري. د ریدي پړسېدلي شونډان مړه وښورېدله او ویې ویل بس نو همدا به تقدیر وي، زه به پر خپل ضمیر پښه کښېږدمه او در سره وبه یې منمه. شیر علي له خوښۍ څخه ژر د کوټې دروازې ته وکتله، ستونه یې راډک سو او ویې ویل شکر خدایه. جست ولاړ سو، بیرته هغه ته ورکوږ سو او ویې ویل زه به له دوی سره ستا خبره شریکه کړمه چې د ازادېدو کار دې سرپسې سي. ریدي یې پر تندي مچ کړ او له کوټې ووت. له زندانه د ازادېدو پر 20مه ورځ ماپښین قضا ریدي کندهار ښار ته د قیتول له دروازې ورننوت. له هغه ځایه خپلې کلا ته وکتله. کلا خاموشه ولاړه وه. هغه یې په لویه لرګینه دروازه کې سترګې ښخې کړلې. په دروازه کې څوک نه ښکارېدله. پر ټوله لار یې په لومړي ځل د تلوار احساس وکړ. آس یې پونده کړ، څو ګامه یې تیز واخیستله، بیرته کرار سو. ریدي د کلا دروازه ورپورې وهله. له لویې لرګینې دروازې څخه غنچه یې پورته سو. هغه چې کلا ته سر ور دننه کړ نو مور یې ولید. د مور یې له حیرانتیا او خوښۍ له ګډ احساس سره سترګې هشې راوختې او چیغه یې کړله وی د خدای روی دی، ریدي زویه ته؟ خبره یې پرې کړه او ورمنډه یې کړله. هغه یې په غېږ کې ونیاوه او په ژړا اسوه او د ننوتلو ګونجو ګونجو باړخوګانو ډب ته یې اوښکې ورتوی سولې. لږ وروسته زینب هم له خونې راووتله. هغې ریدي ته کتله، خو کله چې هغه ورته وکتل حیا ورغله. سترګې یې چپې کړلې او په غېږه کې ورسره کوشني ته یې په مسکا وکتله. ریدي کوشني ته وکتله. د هغه پر سپین تندي د رنجو تور الب ختلی و. هلک پلار ته بې اختیاره وخندله او بیا د مور په غېږ کې سره وغورځېدی. پلار ته یې خوند ورکړ، څو ژر یې بیرته په سترګو کې د اندېښنو اثاره څرګند سوله. مور یې درکړله او ویې ویل زویه لکه چې ډېر ستړی یې. ریدي ورته ویل یا. مور یې ورته وویل زویه پر غلو اوښته یې چې دونه وځنډېدلې؟ ریدي ورته ویل یا خیرت دی مورې. مور یې سترګو ته ښه ځیر سوله او ورته یې وویله د سترګو حلقې دې هم دا دي شنې دي، ځه خدای پرده درکړې ده، مال یې په بلا پسې چې ته ژوندی راغلی. د مور خبرو لږ سم کړ. یو ځل یې بیا زوی ته وکتله. له دې پلا کوشني د کلا په منځ کې د وچو درختې ولاړو منډو ته وکتله او یو ور بیا یې بې اختیاره وخندله. ریدي مور ته وکتله. هغې د ده تر ویلو مخکې ورغبرګه کړه هو ورځه زویه ستړی به یې، کرار پرېوځه. له دې سره ریدي هم خپل کوټې ته ولاړی. د ریدي د راتګ 3مه ورځ وه. هغه په خپله طبیله کې د آس په روزلو اخته و چې د کلا دروازې شرنګی سو. زینب طبیلې ته سر ورایسته کړ او هغه ته یې په سر اشاره وکړه دروازه ده. ریدي پرته له دې چې څه ووایي د کلا دروازې ته ورهي سو. په دروازه کې پر آس پور سرتیری ولاړ و. هغه له لنډ روغبړ وروسته ریدي ته وویله اعلی حضرت غوښته یې. د ریدي تندی غوټې غوټې سو او ویې ویل اعلی حضرت شاه محمود؟ هغه ورته ویل هو. ریدي ورته ویل خیریت و؟ هغه ویل نه پوهېږم خو اعلی حضرت ویله غواړم سبا نه بل سبا دې ووینم. ریدي ورته ویل چیرې او څه وخت؟ هغه ورته ویل مازدیګر تر لمانځه وروسته په نارنج ماڼۍ کې. ریدي ورته ویل سمه ده. سرتیري پر آس پښه واړوله. هغه یې پونده کړ. د آس د قدمونو موزین غږ پورته سو او مړه دوړه یې تر شا پرېښودله. د کوټې په یوه دربند کې څراغ بل و. د څراغ د لمبې له سره څخه نري نري دودونه پورته کېدله. کله چې به څراغ باد ووهه نو د پیلتې لمبه به یې وترپېده. د سر نری دود به یې رنګ بنګ سو او په کوټه کې به د تیلو مړ بوی پورته سو. کله چې سترخوان ټول سو نو ریدي ته مخامخ سپین ږیرې وریښمینه بګړۍ له سره لرې کړله. پر کړکۍ یې لاس تیر کړ. شاته یې اړولي شناوي وریښتان یې پر سر سرې شوله. هغه له خولې بریتونه پورته کړله او ریدي ته یې وکتله او ویې ویل نو مالونه به کله راسي؟ ریدي پلار ته وکتل. د پلار پر مخې د خپلې پنډې اوږې سایې ته پام سو. څنګ ته وسکېدی. کله چې د څراغ په ژوره رڼا کې د پلار څېره پوره ولیدله نو ویې ویله نو وضعیت ته به ګورو. اقا شیر علي ته مې وویله چې که یو باوري کس په لاس درسي نو مالونه په لاس ورکه. هغوی تر ډېره پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړې. بیا تر یوې لنډې خاموشي وروسته ریدي وویله بابا شاه محمود څنګه دی؟ پلار یې ورته ویله ښه دی، خدای دې بری ورکړي. نیت لري چې په دا رانږدو ورځو کې پر اصفحان ورسي. ریدي له سرې غالۍ څخه 2 وریجې پورته کړلې او پلار ته یې وکتل او ویې ویل مازدیګر یې سړی راستولی و چې سبا نه بل سبا ورسره ووینمه. د پلار شناوۍ ورځې پر سترګو راکښته سولې. خولې ته یې خبره راغله خو ویې نه کړه. ریدي بغل ته وکتله. کوشنی زوی پر مځکه پروت و. یو ګړی ورته ځیر سو. کوشني به سر ته وکتله. پښې به یې پر مځکه وترپولې او بیا به یې وخندله. د نیکه خوله یې ویړه سوه او ویې ویله ډېر شوخ دی. د ریدي نري بریتونه سره ولاړه. خپلې مور ته یې وکتل او ویې ویل نوم یې څه شي دی؟ مور یې نیکه ته وکتل او له نرمې مسکا سره یې وویله نیکه یې محمود بولي خو زما احمد خوښ و. ریدي ویل ښه دا دواړه ښه نومونه دي. ریدي پلار ته وکتل. هغه په اوږده شناوۍ ژره کې
مړې ګوتې وهلې او د څراغ لمبې ته ځیر و او ورته وویل بابا څه فکر وهې؟ پلار یې وویل زویه ستا په خبره کې مې فکر بند سو. ریدي وویل ولې؟ پلار یې پر تندي ناسته غوماشه مړه کړه او ویې ویل شاه محمود غواړي چې تا هم اصفهان ته ورسره ملګری کړي. ریدي وویل نو دا خو د فکر د بندېدو خبره نه ده. په کوټه کې چوپتیا سوه. ټول هیښ ریدي ته وکتله. له د باندې د سپیانو غپا راتلله. سپین ږیري غاړه تازه کړه او ویې ویله زویه ستا خو 2 ورځې نه کېږي چې راغلی یې. لنډ چوپ سو او بیا زیاته کړه هغه ستړیا دې لا نه ده وتلې؟ سپین ږیري زینب بیا کوچنۍ ته وکتله. هغوی ته یې په لاس اشاره وکړه نو دا مومنان بیا یوازې پرېږدي؟ ریدي زینبې ته وکتله نو د هغه به مو په تقدیر کې لیکلی وي. زینبې د کوچني پر تندي دسمال راکش کړ. باڼه او شونډې یې ورپېدلې. کوچنی راپورته کړ او له کوټې ژر ووتله. په کوټه کې خام څراغ بل و. ریدي ستونی ستخ پروت و او د خونې ګول پوښښ ته ځیر و. د پوښښ پر خښتو ځای ګڼ مچان ناست ول. خاموشي وه. له د باندې د سپیانو غپا راتله. زینبې څنګ بدل کړ او ویې ویل که شاه محمود د تلو درته وویله نو ته له لښکره سره ځې؟ ریدي ورته ویل هو نو چاره نه لرمه. زینبې ویل نو موږ بیا یوازې پرېږدې؟ ریدي چوپ و. هغې بیا وویله نور دې لکه چې هغه پخوانۍ مینه. ریدي خبر ورپرې کړه او ویې ویله زینبې ته باید داسې فکر ونه کړې. دا خو ژوند دی هر څه پکې راځي خو خپلو راتلونکو مشکلاتو ته فکر یووړو. په زړه کې یې وویله چې ته یوازې د تګ خبره کوې خو زما 100 نورې بدبختۍ په مخ کې دي. هغه له فکرونو څخه د راوتلو هڅه وکړه او ورته یې وویل ته ګوره زینبې که زه د هغه خبره ونه منم نو دا خلک به څه وایي او بل خبره یې پرې کړه. په کوټه کې خاموشي خپره سوه. شیبه وروسته زینبې وپوښتل او بل څه شي؟ هغه څه ونه ویله. ځان یې پر خوب واچوه. زینبې تت څراغ د هغه مخ ته ورنږدې کړ. د هغه سترګې پټې وې. زینب د شا پر تخته پرېوتله. په فکرونو کې ډوبه سوله. په کوټه کې خاموشي وه. له د باندې د چورچورکو او سپیانو د غپا غږ راتلی. مازدیګر ریدي د نارنج ماڼۍ د لوړ بام پر تخت ناست و. هغه د ماڼۍ په لمر خاته کې د کروندو او باغونو په غوړېدلي میدان کې سترګې شخې کړې وې او د خپل نامعلوم راتلونکي فکرونو په مخه کړی و چې له شا څخه یو دروند نارینه غږ ټکان ورکړ. ریدیه راغلی یې؟ هغه شاته وکتله. شاه محمود ولاړ و. لاس یې ځیګر ته یووړ او مسکی سو. اعلی حضرت مشرفه سوم راځئ. تر ناستې او روغبړ وروسته شاه محمود لوی ګردي بالښت ته څنګ ګیله کړ. خپل تور غوړ ویښتان یې په ګوتو تر غوږو واړوله او ریدي ته یې وکتله. خیریت و؟ ډېر وځنډېدلې. ریدي خولې ته موټ ونیوه. نرمه غاړه یې تازه کړه او د اصفهان د مشکلاتو ځینې کیسې یې ورته تېرې کړلې. تر کیسو وروسته هغه چوپ سو او د مخامخ غره څوکې ته یې لوړ وکتله. د غره د څوکې پر لوېدیځې خوا تر لمر لوېدو وروسته ژړه ټپله ښکارېدله. تر لنډې چوپتیا وروسته ریدي شاه محمود وپوښت اعلی حضرته اصفهان ته دې د حملې اوازې راتلې؟ شاه محمود لاندې مځکې ته وکتل او ویې ویل که د خدای نصرت را سره و نو همداسې مو نیت دی. تر لنډې چوپتیا وروسته ریدي ته له برمه ډکې سترګې ورپورته کړې او نرۍ مسکا یې وکړه او ورته یې وویله ته مې د همدې لپاره راغوښتی یې. ریدي چې څه ویلو ته ځان جوړاوه. شاه محمود پسې زیاته کړه ستا مشکل ما په پام کې نیولی دی. تا له ځانه سره نه بیایو خو د یو مسؤلیت درته سپارو. ریدي د هغه وروستۍ خبرې اندېښمن کړ. نه پوهېدی چې څنګه له توقع برعکس هغه ته له لښکر سره د تلو ووایي. دی لا په فکر کې تللی و چې د شاه محمود غږ یې واورېد. هغه ورته وویله د دې لپاره چې تیر وار ته ورته کومه کانه تکرار نسی نو موږ ځینې کسان له شاه حسین سره د کومک لپاره په نظر کې نیولي دي. په هغوی کې یو ته یم. ریدي د دې لپاره چې شاه محمود بل شک پرې ونه کړي د هغه په سترګو کې سترګې ورشخې کړلې او ویې ویله اعلی حضرت اجازه ده چې عرض وکړم؟ شاه محمود ویل ولې نه؟ ریدي په متانت وویله که زما زړه او ارادې بل څه وي. شاه محمود ویل څنګه؟ ریدي ویل زما زړه دی چې زه هم ستاسې سره ولاړ سم. شاه محمود څو شېبې هغه ته په ځیر ځیر وکتله. تنده یې ورین سو او ویې ویل ښه دا خو ښه خبره ده. بیا یې هغه وپوښت خو ودې نه ویله چې پخوانی نظر دې څنګه واوښت؟ ریدي لاندې وکتله. بیا د بغل کروندو ته نظر ور واړوه. شیبه وروسته شاه محمود ته وکتله او ویې ویل اعلی حضرته څه ووایم؟ د دې پوښتنې جواب لږ سخت دی. هغه د جاسوسۍ د موضوع د پټولو په خاطر د مینې د خبرې د راپورته کولو هڅه وکړه او په مسکا یې زیاته کړه اعلی حضرته په مناسب وخت به دې له موضوع خبر کمه. وروسته یې د موضوع د اړولو هڅه وکړه. اعلی حضرت د اصفهان پر خوا حرکت کله دی؟ شاه محمود ویل سبا نه بل سبا. ریدي ویل ښه داسې ژر؟ شاه محمود ویل هو ده ورته ویل سمه ده. د لښکرکشۍ لنډې مودې ګروم ورلږ کړ خو پر زړه یې لا د مخبرۍ د سختۍ ګرځ پروت و. څو شېبې دواړه خاموش ول او وروسته د شاه محمود خوله وښورېدله او ویې ویل ته ماښام له پلاره سره خبره یاده که که یې سلا نه وه نو بیرته به دې خپل مسؤلیت درته وسپارو او که یې سلا وه نو یو بل دروند مسؤلیت درته سپارمه. د هغه وروستۍ خبره بیا اندېښمن کړ خو څه یې ونه ویله. لږ وروسته یې له شاه محمود څخه اجازه وغوښتله.
دوی ورځې وروسته سهار لمر خاته مهال ښځې او کوچنیان د خپلو کلاوو لوړو برجونو او بامونو ته ختلي وله. دوی زهیر زهیر د ښار بېلابېلو خواو ته کتله. د ښار فضا د آسونو د پښو د دوړو ګرځ نیولی و او له ټول ښاره د دوړې بوی پورته کېدی. د ښار ډېرې سیمې له پیاده او سپرو سرتیرو ډکې وې، خو لویه ګاڼه ګوڼه د نارنج د لوی دروازې په خوله کې جوړه وه. ریدي د کلا په برج کې ناست و. هغه د خپل راسته لاس بټه او منځوۍ ګوته پرله پسې څو وارې خپل کوچني زوی ته وجنګولې. له ګوتکړفي وروسته کوچني خوله ویته کړه او د مور په غېږ کې سره وښورېدی. زینبې په غېږ کې ورسره کوچني ته وکتله او سوړ اسویله یې وکښی. هغې ریدي ته زهیر وکتله. هغه سترګې ورڅخه واړولې او د ښار د ګڼې ګوڼې په ننداره سو. دواړه چوپ وله، خو دې چوپتیا د دواړو د زړونو د بېلابېلو اندېښنو خبرې کولې. په یوه زړه کې د خپل نیم وجود جګړې ته د تګ او بیلتون اندېښنې او په بل زړه کې د یوه لوی ازمایښت اندېښنې. ریدي د نارنج ماڼۍ مخ ته ګڼې ګوڼې ته وکتله. ګڼه ګوڼه یو دم پر شور راغله. یو سرتیری له ګڼې ګوڼو څخه راووت او د دوی د کلا پر لور راغی. ریدي زینبې ته وکتله. هغې مخ واړاوه. د یې پر مخ د اوښکو لنده لیکه ولیدله. دی ورتیر سو. د هغې د غېږ کوچنی یې مچ کړ او د دې د باړخو لیکه یې په خپل ورغوي وروچه کړله او ویې ویل زینبې صبر او همت پکار دی. د هغې ژړا لوړه سوه او په ګنګوړه ژبه یې وویله ته جنګ ته ځې؟ جنګ سرونه خوري؟ خپل چپه پلو یې پر سترګو ونیاوه او ویې ویل په لوږه، تنده، غریبۍ، خوارۍ کې به څوک صبر وکړي، خو په دې کې څوک صبر. او د هغې خبرې ژړا لاندې کړې. د ریدي ستونی هم ډک سو او ورتیر سو. د هغې سره خدای پاماني وکړه او له برج څخه وکلا ته تاسو. د اس قیزه د کلا په غولي کې د ولاړې درختې له تنې څخه خلاصه کړه. د ډال، تورې غشي او نورو شیانو تړلې توبره یې ورسره واخیستله. د مور او پلار لاسونه یې ورمچ کړل او له کلا ووتی. زینب په تلوار بیرته د کلا برج ته وختله. هغې له برج څخه ریدي ته وکتله. ریدي پر آس پښه واړوله. له هغه بل سپاره سره پر څنګ سو او لږ وروسته د زینبې له نظره څخه د نارنج ماڼۍ په ګڼه ګوڼه کې ورک سو. د سرتیرو ګڼه ګوڼه د ښار د شمالي دروازې پر خوا ورماته سوله. سپاره په یو بل پسې د ښار له شمالي دروازې څخه ووتله. دوی کرا کمیدله. زینبې تر ډېره هڅه کوله چې د سرتیرو په ګڼه ګوڼه کې د ریدي څرک ولګوي، خو کله چې اخري سرتیری هم د ښار له دروازې ووت نو څو د بېوسۍ او مایوسۍ اوښکې توی کړلې. له یوه لوی او مست ژوږ وروسته پر ښار یو مایوسونکې چوپتیا خپره سوه. په ښار کې سړه صحنه سوه. هوا ګرمه وه. افغان لښکر څو ورځې پرله پسې د ریګ په سوځونکي دښت کې سفر وکړ. د دې سفر پر مهال د هوا د ګرمۍ له امله افغان لښکر ته یو شمېر انساني او حیواني تلفات واوښتله. پر دې تلفاتو او ستړیاو سربیره په افغان لښکر کې د ځینو کسانو جوش او جذبه تر اندازې زیاته قوي وه. دوی دې ته لیواله وله چې بې له دمې پر راتلونکي ښار حمله وکړي. کله چې افغان لښکر له یوه ستومانه سفر وروسته بم کلا ته نږدې سوه نو د دمې تکل یې وکړ. دوی د کلا شاوخوا واړوله. ماښام و. د بم کلا د نیمې سپوږمۍ په تته رڼا کې د اسیر سرتیر غوندې مایوسه او بېوسه ښکارېدله. له لوړو برجونو او هسکو دیوالونو یې پرتم الوتی و. ریدي له یو بل سرتیري سره له خپلې خیمې څخه راووت. پر شاوخوا سیمه یې نظر تیر کړ. د بم د کلا په ختیځه څنډه کې یو لوی لښکر اړولي وله. تر لیرو ځایونو د سرتیرو خیمې او آسونو ښکارېدله. ملګري یې ده ته وکتله او ویې ویل یاره د لښکرکشي هم څومره برم او پرتم لري. ریدي هغه ته مصنوعي مسکا وکړه او لاندې د مانده پر خوا ورسره رهي سو. په مانده کې روڼې اوبه روانې وې. دی پر یوه ډبره ملګري ته مخامخ کښېناست. پایڅې یې ورپورته کړلې، پښې یې مانده ته وروځړولې او د شمال لویدیځ د غرونو په ټیټو څوکو کې یې سترګې ښخې کړلې. په ذهن کې ګډ وډ چورتونه ورتېر سوله. یو وار یې زړه سو چې وزرونه وکړي او په څو ثانیو کې تر اصفحانه ورسیږي. بیا له صفوي حکومت سره کړی تعهد او د شېر علي ضمانت ور په زړه سو. دې فکر یې اندېښنې بیا تازه کړلې. ملګري یې چې کله په فکرونو کې غرق ولید نو یوه شګه یې اوبو ته ور وغورځوله. شړپ سو. د اوبو یو څاڅکی د ریدي د پزې پر سر ونښت. هغه ورېږدېد او بیا ملګري ته مسکی سو او ویې ویل یخ و ودې بیرولمه. ملګري ورغبرګه کړله. فکري معلومیږي خیرات خو به وي. ریدي څه ونه ویل. هغه بیا وپوښت څه مشکل خو به نه وي؟ ریدي نرۍ مسکا وکړه او هغه ته یې وکتله. نه مابدخانه هېڅ مشکل نسته. هغه ورته وویله ګور ریدي یاره زه له زړه هیله درڅخه کومه. ریدي مابد ته په ځیر وکتله. هغه تر لنډې چوپتیا وروسته پسې وویله هیله دا ده چې ته باید ماته د پخوانۍ ملګرۍ له مخې هر څه سپین ووایه او هر مشکل چې وي له ما سره شریک کړې. ریدي نرۍ مصنوعي مسکا وکړه او ویې ویله دې ته په فکر کې یم چې پر کلا به حمله څه وخت کوم. مابد په تعجب ورته وکتله. رښتیا هم همدې ته په فکر کې یې؟ ریدي ول هو. مابد ورته ویل ډېر تلوار دي دی. ریدي ول هو. مابد ولولي. ریدي اصلي خبره پټه کړه او ویې ویل چې اصفحان ته ژر ورسیږو. مابد هغه ته ښه ځیر سو او ویې ویل پوه نه سومه.
ریدي له اوبو څخه پښې ور پورته کړلې، د شمال لویدیځ پر غرونه نظر واچوه او له یوه ساړه اسویلي سره وویله که خدای کول هورې و په هر څه پوه سي. بیا لنډ پسې وویله نو ستا په فکر حمله به کله شروع کوو؟ معبد ریدي له ځانه سره ولاړ کړ او د خیمو خواته د تګ پر مهال یې ورته وویله زه چې څومره غوږېدلی یم نو اعلی حضرت ژر د حملې نیت لري. او بیا یې اندېښمن پسې وویله خو ستا په کیسه سم پوه نه سومه، فکر مې در بند سو، سمه کیسه به راته کوې که نه نو خدای خبر څه فکرونه به زه وکړمه. ریدي ورته ویل سمه ده دا کیسه اوږده ده، پر کراره یې بیا درته کومه. څاښت مهال و افغان لښکر د بم پر کلا یرغل وروړ. په زرهاو سرتیرو د کلا پر برجونو او نورو برخو د غشو او توپونو باران جوړ کړ. هرې خواته د اسونو د پښو دوړې او د توپونو لوخړې پورته سولې. دوړو او لوخړو د کلا دیوالونه او برجونه په خپل غیږه کې واخیستله. کله چې جګړه ښه توده سوه نو ریدي له څو نورو سرتیرو سره د کلا پر شمالي برج ورغی. دغه برج د کلا په شمالي څنډه کې پر یوه لوړه تپه جوړ و. د برج د لوړوالي له امله سخته وه چې برج دې په اسانه ونیول سي. د کلا شمالي برج په توپونو نیم له منځه ولاړ. ریدي پر برج د ورپورته کېدو تیاری ونیوه. کله چې ریدي د خپلو ملګرو سره پر برج د برید لپاره چمتو سو نو خپلو څو نورو ملګرو ته یې وویله موږ پر برج ورخیږو، تاسې غشي چمتو کړئ. هغوی برج ته زینې کښېښودلې. کله چې د برج تر نیمایي پورې ورسېدله نو د برج له سره یو وار بیا غشي پر ورېدو سول. یو غشي د ریدي پر موزه وموښت. غشي تر موزې ووت او د زینې په لاس تې ننوت. موزه له زینې سره وګنډل سوله. هغه څو ځلې زور وکړ خو جلا یې نه کړه. پښه یې له موزې وکښله او لڅې پښې پر زینه ور پورته سو. دښمن لا څو غشي نور نه وویشتلي چې له لاندې څخه پر برج د غشو باران جوړ سو. د برج د دیوال له څوکې څخه شګې او خاورې وبادېدلې او ځای ځای لویه او کوچنۍ دوړه پورته سوله. دوه درې ځلې نور پر دوی له لوړې څخه د برید هڅه وسوه خو دا چې د برج پر ساتونکو به له لاندې د غشو باران جوړ سو نو هغوی به ژر بیرته پټ سوله. څو شېبې وروسته ریدي د کلا پر شمالي برج د افغان لښکر بیرغ ورپاوه. کله چې نورو افغانانو پر لومړي او تر ټولو سخت برج د خپل لښکر بیرغ ولید نو وینه یې لا پر جوش راغله او په خورا جذبه د کلا پر نورو برجونو په شدت حمله وکړه. د افغانانو تر نیمایي ډیر لښکر لا برید ته چمتو ولاړ و چې د کلا پر ټولو برجونو د افغان لښکر بیرغ ورپید او د بم کلا د افغانانو تر واک لاندې راغله. د ښار خلکو ورخطا افغانانو ته کتله. که څه هم افغانانو د هغوی بیریدلي نظرونه په مسکا ور جوابوله خو هغوی د بلاو په سترګه ورته کتله. په کلا کې خورا زیات جنگي اسباب او خوراکي مواد د افغانانو لاسته ورغله. قدرمن اوریدونکو دا و د اصفهان د فاتح د داستان دوهمه برخه ان شاء الله پاتې حالات او پر روانه دریمه برخه کې واوري. نورم پر رب جل جلاله سپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.